وای د سری باچا خانۍ په کلمه کې مې رابند کا د سری باچا خانۍ په کلمه کې مې رابند کا د عدم تشدد په فلسفه کې مې رابند کا او شهید یم د وطن خدای اعزاز خو راته راکا شهید یم د وطن خدای اعزاز خو راته راکا جنډه کې مې رابند کا خو په سره کې مې رابند کا ډېره مننه جي وای شهید یم د وطن خدای اعزاز خو راته راکا جنډه کې مې رابند کا خو په سره کې مې رابند کا د سور سالو په سر ټوټې ټوټې پروت یم سنګر کې د سور سالو په سر ټوټې ټوټې پروت یم سنګر کې د کونډې په شلیدلې لوپټه کې مې رابند کا زمانه کله کله قیوم خان د کلي جوړ شي تاثیر صاحب زمانه کله کله قیوم خان د کلي جوړ شي تراشه باچا خان شاه اجازه کې مې رابند کا زمانه کله کله قیوم خان د کلي جوړ شي تراشه باچا خان شاه اجازه کې مې رابند کا حافظ به د قرآن شي بې مکتبه بې استازه امید صاحب حافظ به د قرآن شي بې مکتبه بې استازه زه عشقم ته محبوب شاه په سینه کې مې رابند کا ډېره مننه جي سرې کرښې رانه تاوې کا وتل چې تر نه مرګ شي سرې کرښې رانه تاوې کا وتل چې تر نه مرګ شي د خدای د خدمتګارو دایره کې مې رابند کا په ساس کې د زنځیر د هر پښتون د درد اوازم په ساس کې د زنځیر د هر پښتون د درد اوازم خو بس د انقلاب په سره نغمه کې مې رابند کا او د مستې وینې شور یم سمندر یم چپې خورم تاثیر صاحب د مستې وینې شور یم سمندر یم چپې خورم ته پیر شه که نه وخته په کوزه کې مې رابند کا ډېره مننه جي د مستې وینې شور یم سمندر یم چپې خورم ته پیر شه که نه وخته په کوزه کې مې رابند کا وږمه د انقلاب یمه خورېږم په هیواد کې وږمه د انقلاب یمه خورېږم په هیواد کې که دا هنر دې زده وي نو پنجره کې مې رابند کا منظر یمه که غواړې چې غلام دې شه مخپو کې منظر یمه که غواړې چې غلام دې شه مخپو کې نو بس د باچا خان په نظریه کې مې رابند کا ډېره مننه جي امید صاحب ډېره مننه جي امید صاحب منظر صاحب مونږ اکثر ګورو اکثر مشاعرو کې یا تاسو موږ سره چې ناسې کوم پروګرام کو تاسو خپل جذبات باندې کنټرول نه ساتئ اکثر تاسو خپل په کلام کې دوران کې جوړېدلی یئ او نور خلک مونږ کتلي دي چې هغه هم جوړېدلي تاسو ته خو آیا داسې چې تاسو خپل کلام چېرته لیکو یا خپل کلام تاسو یوازې کتو لیکلو څه وخت کې تاسو ورته په جړا شوي امید صاحب دا خو د درد اوازي که نه دا خو د زړه اوازي او هر هغه کلام چې د زړه په درد ولیکلی شي نو هغه حقیقي کلام وي په هغې کې رنګ هم وي په هغې کې درد هم وي او هغه په هر انسان ښه هم لګي او زما دا په خپله دا پته لګي نه چې څه ما کې څه لیونتوب دی یا چې څه جنون دی خو زه کلام د زړه د درد نه لیکم او امید صاحب څنګه چې تاسو سوال وکړو نو ډېرو کلامونو ته جړېدلی یم خو زه به دا خبره وکړم چې بغیر د مینې خو یو شاعر جوړېدی نه شي چې هغه مینه نه وي کړي نو دا ضروري نه ده چې هغه مینه د خامخا محبوب سره وي یا خامخا د صنف نازک سره وي که نه هغه وطن سره کیدی شي هغه خاورې سره کیدی شي هغه هر شي سره کیدی شي نو ما خپل وطن سره دومره ما خپل پښتون سره ډېره مینه ده ما خپل وطن سره ډېره مینه ده او دا زه برملا ویم دا زه په جار ویم چې که په دې باندې ما تاسو هر څه وایي نو وایي به زه د لر او د بر د دواړو پښتنو د دواړو کورونو د لوی نغري او د دې لاندې پښتونخوا ډېر زیات پرستار یم ډېر زیات مینوال دي زما په لر او بر پښتونخوا کې افغان زما ورور دی مذهبي ثقافتي او زما ژبه یوه ده زما مذهب یو دی زمون کور یو دی زما نیکه زما پلار یو دی زه به څنګه ووایم چې زه به څنګه انکار وکړم څوک به انکار وکړي چې یاره ته ځان ته افغانی مه وایې څنګه افغانی نه وایم چې زه ځان ته افغانی نه وایم نو آیا زه پنجابی یم نو زه ما تاسو خبرې ته راځم چې ما مینه کړې د دې قام سره د ولس سره د خاورې سره نو هغه مینه هغه درد هغه چې کله زما په زړه راچپه شي چې زه کوم کلام ولیکم نو خامخا به ورته به جاړي سره څنګه چې تاسو خبره وکړه چې لوی نغري او د وړوکي نغري مونږ یو وو او یو به یو دا خو لازم خبره ده بل مونږ ځان ته پاکستان کې چې موږ اوسېږو په پښتونخوا کې اوسېږو مونږ کوم افغان لیکلی شي
او که موږ د هغه افغان خبره بیا کوو نو بیا موږ ګنهګارېږو یو دا څه وجه ده دې باره کې څه کول پکار دي اصل کې زه تاسو ته یو خبره کوم دا هیڅ وجه نه ده مونږ دا ګوره سرکار به خپله پالیسي کوي هغې کې زه خبرې نه کوم زما مینه د پالیسۍ نه مبرره ده زما مینه د سرکار نه مبرره ده زما په مینه باندې سرکاري ټیکس نشته زه به خپله مینه کوم په جارې کوم او د مینې څه حدود نشته د مینې سرحدونه نشته مینه په تورخمه مه وړي مینه په چمنه مه وړي او مینه په هر باډره وړي ټیک ده جي که چېرې مونږ وایو چې هندوستان سره د زموږ تعلقات ښه شي پکار ده چې ښه شي بالکل که چېرې اوس خلکو اسرائیل ته لاس ورک که چېرې اوس اسرائیل سره د تعلقات د ښه کېدو خلک کوشش کوي په خلیج کې ډېر ملکونه دي زموږ په مسلمانانو ملکونو کې ډېر ملکونه اوس داسې دي چې هغوی دا کوشش کوي چې موږ اسرائیل سره تعلقات ښه شي چونکې عقل رالو شعور رالو چې وایي ترقي پکار ده دا څه خبره ده چې هغه سره داسې د سره داسې ټیک ده نو بیا موږ افغانستان نوم ولې نشو اخیستی افغانستان موږ باندې ولې تور تهمت دی ولې موږ باندې هغه تور دی بهتان دی راباندې زه افغانی یم په جارې وایم چې افغانی یم زما دا ټول پښتون ولس افغان بالکل اسفندیار په اسلام آباد کې خبره کړې وه نو بیا خلکو هغه تر کور ازغلولو چې تا دا ولې نه ویلي چې زه افغانی یم نه افغانی موږ نه یو اچکزی ویلي چې زه افغانی یم نو خلکو تر کور ازغلولو زه افغانی یم تاسو د ما شجرې پسې لاړ شئ زما شجره په تعدید زه د پلار نه انکار وکړم چې زما پلار نشته زما مور نه وه زما پلار نه وه زه د کوم مخکې راغلی تاریخ کې زما زه په خپل ځان د خپل د حرامیتوب لیبلولو کوم نه چې زه افغانی یم تاریخ کې زما شجره افغان لیکل شي خو ځان ته افغان ویلی نه شم بالکل دا غلطه خبره ده جي یو کلام اجازه شته دی جي خبرو اسنه چې دا مینوال تر اخر شي را سره وې رباره خدا چې دی وی چې دلبر نه راځي رباره خدا چې دی وی چې دلبر نه راتلو زما وړو کې غوندې کور کې دومره شر نه راتلو اوس چې بنګړي ګران شو په هر میاشت کې یو وخت تاثیر صاحب اوس چې بنګړي ګران شو په هر میاشت کې یو اختر وي او چې د خاورو په قیمتو نو اختر نه راتله پښتانه پریوتل د شال او د شملې د زوره پښتانه پریوتل د شال او د شملې د زوره ګنې زما دومره بابا و چې په ور نه راغله وا منظر صاحب ډېر ښه منظر صاحب ډېر ښه شعر دی دا بیا ووایه پښتانه ډېره مننه چې تاثیر صاحب پښتانه پریوتل د شال او د شملې د زوره ګنې زما دومره بابا و چې په ور نه راتلو او ما خو د کوره اراده لکه فرهاد وړې وه ما خو د کوره اراده لکه فرهاد وړې وه خو دې نصیب ته ګوره مخې له مې غر نه راتله ډېر ښه منظر صاحب ډېره مننه جي او د هغه رور ټوټې مې پیسکه کې راوتړلې د هغه رور ټوټې مې پیسکه کې راوتړلې چې په ژوندون به دومره و چې په څادر نه راتله ډېر ښه منظر صاحب ډېر ښه ډېره مننه چې وایي د هغه رور ټوټې مې پیسکه کې راوتړلې چې په ژوندون به دومره و چې په څادر نه راتلو بس هغه یو دیدن د ډېرو د ماښام خړه کې بس هغه یو دیدن د ډېرو د ماښام خړه کې بلها موده خو مې په سترګو کې نظر نه راتله واه ډېره مننه جي او هغه رښتیا مړو اوس به تا کې هم سنو هغه رښتیا مړو اوس به تا کې هم سنو ښه ده چې نن خو دی زما په خوله باور نه راته هغه رښتیا مړو خو اوس به تا کې هم سنو ښه ده چې نن خو دی زما په خوله باور نه راتلو او ما به په چل هنر هغه هم په خپل ځان کېښودو چې کوم تاوان به ستا د نوم زما په سر نه راتلو ما به په چل هنر هغه هم په خپل ځان کېښودو چې کوم تاوان به ستا د نوم زما په سر نه راتلو او ښه ده چې رزق په کمال او په فن نه ورکوي ګنې نو ماته خو والله چې هېڅ هنر نه راتلو ډېر ښه منظر صاحب ډېره مننه او څه حادثه ورسره شوي خامخا ده جوړې دومره ناوخته خو به کلي ته منظر نه راغله ډېر ښه منظر صاحب دا شعر بیا ووایه څه حادثه ورسره شوي خامخا ده جوړې دومره ناوخته خو به کلي ته منظر نه راتلو ډېره مننه مینهوالو امید صاحب ستاسو د راتګ او ما سره د مېلمستیا او ما سره د جوړښت ډېره مننه که ټایم ماته اجازت راکوي تاثیر صاحب یو کلام به بل مینهوالو ته پیش کړم ګنې اجازت ووایه یو کلام پیش کړم
نن دې خوب راته سندره راته قسم قسم خدای ګنې ښایسته غزل ده. ښایسته غزل دی نه بل ووایي وای ټول ژوند زما بس یو د وطن سور مازیګری کا ټول ژوند زما بس یو د وطن سور مازیګری کا دا مړ غیرت مې پاسوه شعور زما ژوندې کا دا ټول وطن په سره جنډه کې داسې ګلالې کا په خوله باچا خاني مه کوه زړه باچا خاني ډېر ښه منظر صاحب ډېر ښه والله که دا د نن قیوم خاني خو درته ودري والله که دا د نن قیوم خاني خو درته ودري خو ته د باچا خان په رنګ ځان خو لیونی که هر زړه کې دریا خان او عجب خان شته خو زړه غواړي هر زړه کې دریا خان او عجب خان شته خو زړه غواړي همت وکړه راپاسه ځان دې شخړې ته زلمی که مزدور چې د ګلونو ګلدستې لیلا ته یوسي مزدور چې د ګلونو ګلدستې لیلا ته یوسي بس داسې بې امتیازه په دې خاوره کې سپرلی که پوهان د زمانې چې په ادب ورته ولاړ وي امید صاحب پوهان د زمانې چې په ادب ورته ولاړ وي زما بچی بچی په خپل وطن کې لوی سړی که ډېر ښه منظر صاحب ډېره مننه جي او ټوپک زما کالی و نه یې شته کړم نه یې ښه کړم ټوپک زما کالی و نه یې شته کړم نه یې ښه کړم د جنگ انداز بدل دی اوس قلم زما کالی کا ډېر ښه منظر بس بیا ګټه زما ده هر میدان زما د ننګ دی خدا د تاترې د سر ګیدړ راته زمری کا دا سل چې دغه یو نه قربانیږي او زاریږي دا سل چې دغه یو نه قربانیږي او زاریږي اوس دغه یو سړی د دغه سلو نه لوګی کا او که نوم د باچا خان اخیستل کفر دی نو واوره که نوم د باچا خان اخیستل کفر دی نو واوره که دا کافران شماري نو منظر پکې ډومبی کا ډېره مننه جي مینهوالو په الله ګران شئ تر بل پروګرامه به انشاءالله درنه غواړو اجازت انشاءالله بیا به حاضرېږو تر هغه دمه ډېره مننه جي السلام علیکم